څه په سختو سختو لارو کې دې ګیر کړم، څه د مستې ځوانۍ تاپ دې رانه واخیست، څه کم مسله څه کم زادو ته احتیاط شوم، ژوند د څرنګه حساب دې رانه واخیست، ژوند د څرنګه حساب دې رانه واخیست. راځم د خوږ ورور ندیم جان یو انتخابي غزل ده چې غم دومره ځپلی یم چې غم رانه شرمیږي، په ژړا ژړا زیاتي د سترګو نم رانه شرمیږي. وای هی غریبۍ مېرمن دې واخلمه ته ګوره په خپل ورک صنم رانه شرمیږي. وای هی مننه. وای هی غریبۍ مېرمن دې واخلمه ته ګوره په خپل ورک صنم رانه شرمیږي، او هېڅ د زمانې د مجلسونو سړی نه شومه، یو خوا ته عرب بل خوا جم رانه شرمیږي. او زه ندیم حیران شوم چې د کوم نسل آدم یم، ټول د زمانې بني آدم رانه شرمیږي، ټول د زمانې بني آدم رانه شرمیږي. خپل یو غزل درته وایم چې له بلې مه غواړه چې څه د خپل مالت کې نه وي، نه را رسیږي هغه څه چې په قسمت کې نه وي. نږدې ملګري خپل خپلوان خواږه دوستان راښایي، چا ویل بچیه چې خوندونه په غربت کې نه وي. نږدې ملګري خپل خپلوان خواږه دوستان راښایي، چا ویل بچیه چې خوندونه په غربت کې نه وي. که نه غریبو به خانانو ته سجدې کولې، قربان د شمه د عزت څه په دولت کې نه وي. که نه غریبو به خانانو ته سجدې کولې، قربان د شمه د عزت څه په دولت کې نه وي. او سوی په یو پیاله تریخ چای به مو ونه نازوي، سوی چې دومره صداقت به صداقت کې نه وي. بس د ملګرو لپاره به هغه نظم ووایو، تېر نظمونه صحیح ده چې لږ دا تنده را خړو به چې زرګونه څه کوم د کار سړي ترې لس نیسمه، تر اسرائیلو ځمه بیت المقدس نیسمه. راپورته شوی دی د خپل ژوند ازادي غواړي، فلسطین بیا صلاح الدین ایوبي غواړي. هو پر دې دې نه یری پر مونږ یې لښکر ډېر دی، د دې کفارو نن خالد ابن ولید هیر دی، هغه یې هیر دي چې په یو ډب به یې ور ماتېده، په شپېته نفرو به یې شپېته زره لښکر ماتېده. پروا یې نشته که سپېره سپېره مخونه لرو، مونږ ویاړلي او راوړي تاریخونه لرو. پروا یې نشته که په تخ یا که په دار ولاړ یو، د جهاد غږ دی ښه ښکاره ورته په جار ولاړ یو. واک واکدار دی د جهاد غږ دی ښه ښکاره ورته په جار ولاړ یو. واک واکدار دی نه د چا د بند د سیر دی، لوی بادار دی خو په خوی باندې فقیر دی. ښه سړی دی د هر چا په زړه کې ځای دی، د هر چا پر موبایل باندې تصویر دی، د وطن د جوړولو خیال کې پروت وي. همدا وایي بس همدی د خوب تعبیر دی، کلک ولاړ دی په تورخم او په بولدک. خدای شته چې ټول پنجاب ترې نه په ویر دی، ته اوده شه مجاهد محمد عمره، ستا یعقوب نن د ملي دفاع وزیر دی، ستا یعقوب نن د ملي دفاع وزیر دی. صحیح ده. په ګاونډ پروتو افغانانو ته مې هم دا خواست دی، وطن ته راشئ چې وطن جوړ کړو. د واخان لاره نن د کوم افغان په ګټه نه ده، د قشتېپې پر شان به نور کانالونه جوړ شي، وطن به ښکلی شي او لا به سالنګونه جوړ شي. دا خپل منځي منځ نفرتونو ته نور اور واچوئ، دا غنم وریبئ په ګډه هله لور واچوئ. خپلو بچو خپلو زامنو ته د کار خلک شئ، د خدای دپاره نور راویښ شئ، نور هوښیار خلک شئ. دا وروسته بیا وضاحتونو ته اړتیا نشته ده، ورته معلوم یو په دې لویو هم واړه پوهېږي، له مجبورۍ مو ګټه اخلي که نه پوهېږي. ځان مو ساده کې حساب کړی دی، ساده غږېږو که نه له مونږ نه په سیاست باندې څوک ښه پوهېږي. ځان مو ساده کې حساب کړی دی، ساده غږېږو که نه له مونږ نه په سیاست باندې څوک ښه پوهېږي. وخت را نږدې ده په ګیدړو به لیوان راسي، لکه سیلاب به بیا دهلي پر اصفهان راسي. نن بیا هغه احمد شاه شته چې سند و هند ونیسي، هو چا چې عزت کړی هغه پسې م دعا تړلې، بس خدای دې خیر کړي مونږ یو نوي بار ته ملا تړلې. پروا یې نه وه که د ژوند اختلافات یې لره، دواړه د یو کورو د وینې ارتباط یې لره. پرون ولاړو په تورخم د جمهوریت سرتیري، شکر نن شته ده په هر خوا د امارت سرتیري. قصه کې نه یو مونږ د هر چا بار ته ولې نیسو، ورځو دې ځان غلی کوو او لا ځان غلی نیسو. بیا د جنگ نه غواړي او بیا د انقلاب نه غواړي، مونږ چې حساب نه غواړو، مونږ نه د حساب نه غواړي. یتیمان نه دي، داسې نه ده چې دوی مور نه لري پلار نه لري، نړۍ دې دومره وکړي مونږ سره د کار نه لري، پرېږدي مو نه. دغو یې زمونږ په منځ کې ورانه غواړي، دوی چېرته ورکړه بشري حقوق له مانه غواړي. ما خوب لیدلی ژوند یو نوې رڼایي ته بیایي، طالب ملالۍ لاس نه نیولې ښوونځي ته بیایي. ما خوب لیدلی ژوند یو نوې رڼایي ته بیایي،
طالب ملالۍ لاس نه نیولي ښوونځي ته یې هو د غمره یم فرق د قافیې او ردیف کولی شم زه د وطن د هر تصویر تعریف کولی شم زه په بمونو په غمونو په جنګو کې رالوی شوی زوی یم زه په دې ورانو تصویرو کې رالوی شوی زوی یم ګوره د خپل وجود د ستړي سیوري لاندې پروت یم لکه فقیر ملنګ همیش کوڅه کې باندې پروت یم رانه تیریږي پر ما وړي ګړۍ څه وکړم غربت نیولی یم کلک لمرۍ څه وکړم لکه مجبوره د زاریو مخه څوک ونیسي د دغه سختو ناچاریو مخه څوک ونیسي د دې ژور خیالاتو قصې چاته وکړم زه مې د ژوند د دې حالاتو قصې چاته وکړم څومره یې پوکړم نور دغه ګرد تر چا ورسوم خدایا د دغه لیوني زړه درد تر چا ورسوم بس که څه د سوي زړه نارې دې وکړې هر یو چې راشي راته وایي چې مزې دې وکړې مزه مې نشته خوند مې نشته ما ته توره یم زه اوس په درد نه خورم زه اوس لږ مجبوره یم زه خدای متل همداسې یو بل ته لیواله لره خوشحاله اوسئ که نه زه خدای مو خوشحاله لره که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټخانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز د اړیکې شمیره 0 اویا 6 څلوېښت 8 څلوېښت 1 څلوېښت